بلکې کده چې خور ویلې چې مال مې میراث راکنه بس د ورور دشمن شي لګ ولې دی ویا نور بنانه جوړه جامې و نه لګ په دې باندې ټول عمر غریبه په یو جوړه جامو باندې په کال کې دوکه کلی و چې دا ستا حق دی او بیا دا غریب هم د دین ایریږي چې بیا بلاله گنجائشي څوک کوي دې کې ابن کثیر نورم ډیر مسائل چیلري د میراث هغه د علم حدیث سره تعلق ساتي او دا رنګه د میراث مسائل سره تعلق ساتي خو خبره ده نه چې دا کم چې ښکارا آیات کې دي په دې چا عمل وکړي دسي الله خپويږي چې څوک به په دې وسو اخیره چې دسي وي او چې الله څنګه ویلي ما دسي کلی ده ډیر کم خلک بل چل ولکه خلک د خويند سره هغه حقونه بلکې د خلاصه کې چې کني ورور با د دې نه بګنه خور میراثي خبره خلاصه ورور هغه کم چې د پلارز مکه او تپاتی او د خور حقی د پلار نه غول نه ور کېله بلکې کده چې خور ویلې چې مال مې میراث راکنه بس د ورور دشمن شي لګ ولې دی ویا نور بنانه جوړه جامې و نه لګ په دې باندې ټول عمر غریبه په یو جوړه جامو باندې په کال کې دوکه کلی و چې دا ستا حق دی او بیا دا غریب هم د دین ایریږي چې بیا بلاله گنجائشي څوک کوي دا پاک حرام ژوند دی چې خلک کې تیرې لګ او د دې خلکو نه دي د منظر قبولیت سوچ کوي او نه دي دعا د قبولیت سوچ او خاص کر روزه ده چې درې نونې ما خام کې دوه خپل کې یو باندې د خور د پټی ده په یو نونې باندې څولې شپې عمل او ورځې نه قبليږي نو چې دا کم از کم په هر ما خام کې وته خو یو 15 شپږ نونې داګه د پټی خوري لګي